ډېر ټیم وشو چې زما باندې دومره سرګرم نه یم په فیسبوک باندې اوس وتلي مسافر ده پېښور کې یم بیګا شپه مې تېره کړې دلته ټوله شپه او دې پکې چې کوم ګرمي ده که نه هغه دپاره نه ما باندې راغورځولې ده او دې کټ کې زما هغه بالښت دی او دا طلایي وه دا مې ته سیټ ټاکلې وه او همدې ځای باندې یو ګرمي وه او دویمه داسې وه چې ډېره زیاته مناسب نه وه چې زه بېملا او کمبل چې و نو هغه مې هغلته ایښودی د خپلې کپړې او بیګ هر څه چې کوم دي هغه مې دې ځای کې ایښودي دا کپړې مې بدلې کړې ما داسې نه چېرته منګوړې نه وي که نه منګوړې خو تاسو پېژنئ څوک چې ورته کټمل وایي څوک ورته منګوړې وایي موږ ورته ساده پښتو کې منګوړې وو او دا پکې بیا باتروم و نو باتروم یې ښه دی خیر دی زه ګزاره یې کوله او داسې ده چې لکه کمره دی زیات کمزور او ارزانه مو ځکه چې 1500 روپۍ باندې مې نیولې وه دلته خو نه د اے سي بندوبست چلې وه که فرض که بیل خصوص اے سی ویم که نه نو اے سی کمرې والا چې دی هغه ډېر زیات ګران وي بهر وي او چې دا هغه هم د باندې چیت کمه لګه دلته چې دا کم ګن پروت دی که نه ماشاءالله بلکل نور راختلی دی ښه دا د نور سیره ده سیره پېژنئ که نه د نور سیره ده ښه نو هوا چلیږي ډېره مزېداره خوږه او یخه خو د شپې د دې هوا زور زونه د شپې وتلی دی ښه او هغه ځای کې ګورئ د تارونو په دې منځ کې جاله شوې ده او لاندې جوړ هم دی د هغه چې دا به د چونچونو وي که د تورتاپر خو به یې د څه شي وي هېڅ پته نه لګي باقي دا ګن تاسو کتلی شئ چې په چتونو باندې پروت دی او ډېر په زبردسته په ترتیب باندې هر قسم شی به ته ګوره چپړې مې کې هغه دي پرتې دي بوتلې یو پکې هلمټ هم پروت دی ښه دا هلمټ دی دا هلمټ دی او زما په خیال چې هغه د پولیسو والا هلمټ دی نو هغه کپړې هم پکې پرتې دي پاکې کپړې دي څه کې یار پېښور دی د ګلونو ښار دی خو دننه چې تاسو کله به یې وګورئ که نو هغه بیا هغه د ګلونو ښار نه دی پاتې شوی الحمدلله چې زه راووتلم شپه تېره شوله سحر تېر شو ناشته وشوله بیا چې کله بهر راغلم ایرپورټ ته د تلو وخت راغلی نو ټیکسیان هم ولاړو په ټیکسیانو کې رانغلم ځکه چې د هغې ریټ لږ سیوا و رکشې ته وختم اوس یونیورسټي روډ باندې روان یم ځم ایرپورټ ته او انشاءالله ایرپورټ ته چې ورسېږم بیا تاسو سره ملاوېږم نو دې وخت کې تاسو کتلی شئ زه راورسېدم ایرپورټ ته او دا هغه ځای دی کوم باندې چې مسافر راځي د بهر نه او بیا په دې ځای باندې راوځي په دې ځای باندې زه پخپله هم راوتلی وم او یو ورځ بیا هم داسې راشي انشاءالله که ژوند باقي و زموږ امید ده چې بیا به هم په دې ځای باندې زه راوځم خو دلته تاسو یو شی نوټ کړئ چې ګوره دا خلک څومره خوشحاله دي کوم مسافر چې راځي هغه به څومره خوشحاله وي او اوس داسې ځو مخکې ګوره د ماشومان هم راغلي دلته خیال کوئ ګورم دغه مسافر کوم چې په دغې لار باندې راځي او دا خوشحالیانې ورته کېږي او پخپله هغه مسافر هم خوشحاله نن دا مسافر څومره مایوسه دي او خفه دي ما په خیال چې دا زموږ جهاز نه دی ځکه چې دا به مخکې اوچتېږي او سعودي ایرلاین دی او زموږ سعودي ایرلاین نه دی بلکې زموږ بل یو جهاز دی او دا مخامخ تاسو کتلی شئ دغه لاره ده چې په دې باندې دا مسافر ورځي او دې ځای کې دا ټول مسافر دي انتظارګاه کې ناست دي او د دې ځای نه به دوی دغه جهاز تاسو شفټ کېږي او ځي په بس کې کېناستلو د باچاخان ایرپورټ انتظارګاه انتظار ختم شو خپل جهاز ته او خپل جهاز ته ورسېږو الله مې بخیر خدمت سره ورسوي دا جهاز هغه مه ګوره هغه مسافرو ته خیال کوئ که نه په دې ځای باندې دا بنده لار ده په دې ځای باندې وځي دې ته باندې ګورئ شارجه ایرپورټ ډېر وصیت کوي ماشاءالله ډېر مزېدار هم دی داسې ګرد او غبار دی ریاض ایرپورټ ته راورسېدو او اوس زه بهر ورځم دلته زما ملګري ولاړ دي دې پارکینګ کې الحمدلله بخیر خیریت سره راورسېدم او دا پارکینګ دی لاندې پارکینګ کې اوس انتظار کوم ملګرو ته او راغلي دي په مې خیال چې بهر دي او په دې سایډ باندې به راځي نو ما ته وایي چې دلته یو ستن دا ستنې دی دا 120 نمبر شو که نه 119 118 او زما سره په موبایل کې روپۍ نشته دی بیلنس را سره نشته چې زه ورته واپس کال وکړم د اوسه پورې ما ته لا ټلیفون او داسې دا ځای دومره ګرم دی که نه یو خو سعودي عرب دی بل موسم ګرم دی او بله داسې خبره ده چې دې ځای کې ګاډي ولاړ دي ځي راځي
دا ځای سم ګرم دی خو بس انتظار ورته کوم. الحمدلله دې نننۍ دا دویمه ورځ شروع ده ځکه چې په 2 تاریخ زه رارسېدلی وم مازدیګر ماښام ته نږدې د ډېرې ته راغلی وم خپل ملګرو سره راوشوی وم بیا سبانۍ 3 تاریخ مو تېر کړ نن د 4 تاریخ د 4 تاریخ سهار دا ټول ملکو دا سترګې ډېرې ګډې وړې ځکه چې هوا بدل ته بدل کېږي او د مزل دې ولې ده هر څه الحمدلله په سلامت راورسېدو خو په لاره باندې مې ځکه سره سیور یې وکړه ځکه چې ډېر زیات ګډوډ و زه کار یم چې زه کله به جاز کې ځم نو د جاز دا سفر زما باندې ډېر زیات راځي دې لپاره کراچۍ کې بس کې ځم نو هغه د بس سفر به راباندې ښه لګېږي سفر چې ډېر ناغه ته کوم شوی نو بیا چې راورسېدم ډېرې ته نو ډوډۍ مو ترې وخوړله ویده شوی وم او یا داسې وه چې خامخا به ستوماني هغه خامخا سره یې خرابه کړه زه راغلی یم خپلې دېرې ته او دا زمونږ دېره ده دا د دویم چت دېره ده او د ایسیګان لګېدلي دي تاسو به راشور اورئ او دا به کې ماشاءالله زمونږ کشمالی دی چې ډېر زیات خوږ بوی کوي خو ګرمي دومره زیاته ده چې بلکل دا وګوره دا هلته اوبه دي اوبو ته ورغلی هلکه خو بیا هم کار نه کوي د ایسیګان لګېدلي دي او بس اوس دغه موسم دی داسې سور نور راختلی دی الله دې پکې رحم واچوي نو چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما له هم راکړه اجازت یو نوي ویډیو پورې د الله په امان